هغه کسان چې الله عزوجل مارکیټونه ورکړي دي، هغه کسان چې الله عزوجل ښه پرېمانه سرمایه ورکړې ده، ولې په اعلی باندې عمل نه کړي؟ دا دنیا به موږ د څه دپاره ډېروو؟ دا خو له موږ نه پاتې کېږي او په دې سرسایه به راکمه شي. یو سړي دومره سرسایه دی چې دومره مال الله ورکړی دی چې له شمار نه یې وتلی دی. هلته مې مارکیټونه دي، هلته مې دومره دوکانونه دي، فلان دی او فلان دی. او بیا چې کله حساب ورته کړي سرسایه څومره اعلان شوې ده؟ 55 افغان. ما دا 55 افغان نه، ته هغه د اعلی پوښتنه کوه. په دې اعلی باندې به په دې افغانستان کې څوک عمل کوي؟ په دې امت مسلمه کې به په دې باندې څوک عمل کوي؟ الله عزوجل دې موږ ته توفیق. سرسایه د اسلام او د هجرت په 2 کال باندې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته مهاجر شو، نو 2 کال د هجرت و چې د سرسایه حکم الله عزوجل را نازل کړ. روژه هم په 2 کال د هجرت باندې فرض شوې ده او سرسایه چې واجب شو هم د هجرت 2 کال و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې په د اواخرو کې صحابه کرامو ته وفرمیل تاسو باندې د الله عزوجل لخوا څخه واجب دي چې د هر نفس څخه با یوه پیمانه د وربشو یا یوه پیمانه د خرماو دا تاسو ادا کوئ. هغه که نارینه دی او که زنانه، ماشوم دی او که لوی سړی دی، په هر نفس باندې دا واجب ګرځېدلی دي. نو د هجرت په 2 کال باندې د سرسایه حکم دا هم را نازل وګرځېده. الله عزوجل دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. سرسایه څومره اندازه ده؟ په احادیثو مبارکو کې 4 قسمه طعامونه راغلي دي، 4 قسمه شیان راغلي دي چې په دې کې هر یو خوښ وي نو دا ادا کولی شي. غنم ذکر دي، وربشې ذکر دي، او خرما کجوري ذکر دي، او بل مویز ذکر دي. دا 4 شیانو کې چې هر شای دوی ادا کوو، خو البته د غنمو او د نورو په مقدار کې فرق شته. د احنافو مسلک دا دی چې غنم نیمه پیمانه دي. پخوا زمانه کې به د لرګي یا د اوسپنې یو قسم کاسې وي، پیمانه به یې بلله. نو دغه پیمانه کې مختلف اقوال دي. علماو د احتیاط قول دا راخیستی دی چې 3 کیلو او 800 ګرامه دا یوه پیمانه اندازه ده. 3 کیلو 800 ګرامه یعنې 200 ګرامه کم 4 کیلو. دومره اندازه باندې یوه پیمانه کېږي. هغه وخت کاسه چې پیمانې سره موږ تعبیروو په عربي کې صاع ورته وایي، دا دومره اندازه ده. نو که د غنمو نه دا سرسایه ادا کوله، حدیث مبارک کې غنم هم راغلی دي، نو نیمه پیمانه ده. نیمه پیمانه بیا تقریبا 1 کیلو او 900 ګرامه کېږي. 1 کیلو 900 ګرامه یعنې 100 ګرامه کم 2 کیلو. او که د وړو نه ادا کوله، د غنم چې وړه کې هغې هم همدومره مقدار دی، 1 کیلو 900 ګرامه. البته که وربشې وې یا خرما وه یا مویز و، هغه بیا 2 چنده ده. آنو بیا راځي 3 کیلو 800 ګرامه. که وربشې هم ادا کولی یا د وربشو وړه، نو څومره حساب به ورته کوو؟ 3 کیلو او 800 ګرامه یعنې 200 ګرامه کم 4 کیلو. خرما هم همداسې ده، کجورې او مویز هم همداسې دي. په اوس وخت کې دا د خوست دپاره چې کومه نقشه د ارشاد حج او اوقافو ریاست لخوا نه جوړه شوې ده، په دې کې مقدارونه ښودلي دي دلته چې کومه نرخګیري شوې ده چې د غنمو له درکه 55 افغانۍ دا سرسایه راځي. 55 افغانۍ د غنمو له درکه یعنی 1 کیلو او 900 ګرامه دا 55 افغانۍ کېږي. او که د وړو له درکه شي نو بیا 80 افغانۍ کېږي. دا غنم چې وړه کې نو بیا 80 افغانۍ دومره اندازه قیمت راځي. او د وربشو له درکه 110 افغانۍ کېږي، 110 افغانۍ. او که بیا د وربشو وړه راواخلو نو 140 افغانۍ، 140 افغانۍ. او که د کجورو حساب ورته وکوو نو 480 افغانۍ دي. د یوه نفر سرسایه 480 افغانۍ. او که د مویزو حساب ورته وشي نو په خوست کې چې کومه نرخګیري شوې ده 980 افغانۍ ترنه جوړیږي. 980 افغانۍ په یوه کس باندې دا سرسایه راځي. خو افضله دا ده، دوی بیا وروسته دا لیکلي دي چې دا 1 کیلو او 900 ګرامه په ځای باندې پوره 2 کیلو حساب سړی وکوي نو بیا تقریبا 80 افغانۍ سرسایه کېږي. 80 افغانۍ د غنمو له حسابه.
او د وړلو حساب 15 افغانۍ کېږي. الله دې په موږ باندې ورحمېږي. زمونږ حساب خو دا وي چې همیشه دپاره هغه ادنا حساب ورته کوو. ادنا نو ادنا ریټ مونږ ته هغه د غنمو دی چې لږه خرچه را باندې راځي. دا خو غاړې زمونږ خلاصېږي، دې کې هېڅ شک نشته. که چېرته 55 افغانۍ څوک ادا کړي یا 80 افغانۍ ادا کړي، بلکل د غاړې خلاصې دي، هېڅ چونو چارم په دې کې نشته. خو البته بهتره خو دا نه ده. بهتره دا ده چې فقیر ته په څه کې نفع موجوده وي، مسکین ته. نو مسکین ته په اوس وخت کې مویزو کې ډېره نفع موجوده ده چې 280 افغانۍ د یوه نفر سرسایه په خوست کې دا حسابېږي. هغه کسان چې الله عزوجل مارکیټونه ورکړي دي، هغه کسان چې الله عزوجل ښه پرېمانه سرمایه ورکړې ده، ولې په اعلی باندې عمل نه کړي؟ دا دنیا به موږ د څه دپاره ډېروو؟ دا خو له موږ نه پاتې کېږي او په دې سرسایه به راکمه شي. یو سړي دومره سرسایه دی چې دومره مال الله ورکړی دی چې له شمار نه یې وتلی دی. هلته مې مارکیټونه دي، هلته مې دومره دوکانونه دي، فلان دی و فلان دی. او بیا چې کله حساب ورته کړي سرسایه څومره اعلان شوې ده، 55 افغان، ما دا 55 افغانۍ. نه ته هغه د اعلی پوښتنه کوه. په دې اعلی باندې به په دې افغانستان کې څوک عمل کوي، په دې امت مسلمه کې به په دې باندې څوک عمل کوي. الله عزوجل دې موږ ته توفیق را په برخه وګرځوي چې هغه اعلی باندې عمل وکړو، چې هغه د مویزو سرسایه ده او یا د خرما سرسایه چې 480 افغانۍ بیا د کجورو له حسابه کېږي. الله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي. دویمه خبره دا ورسره زده کړئ چې دا سرسایه چاته ورکول پکار دي. پخوا زمانه کې یو غلط رواج هم جوړ و او د پورته ولایاتو کې لږ لږ اوس هم دا شته. د جومات لپاره به چې ملا نیو نو بیا به یې په سرسایه باندې نیو. ملا صاحب موږ به تا ته سرسایه درکوو، ته به موږ ته لمونځ کوي، چې بلکل صحیح ده. که جنجال به د ملا او د مقتدیانو راغی نو بیا به یې د سرسایه له حسابه چې څو ورځې لمونځ کړی و هغه به ورته حساب کړی، همدومره سرسایه به یې ورکړي. مثال د کلي 20,000 افغانۍ سرسایه کېږي، 15 ورځې به د امامت کړی و، نو ویې به چې دا 10,000 سرسایه درکوو، دا 10,000 نور نه درکوو. عین لکه تنخوا غوندې، ځکه امامت دې 15 ورځې کړی ده د الله بنده، نو ټوله سرسایه تا ته درکو. دا یو ناروا عمل دی. دغه خپله سرسایه به ته چاته په مزدوري کې نه ورکوې، دا د مسکین حق دی. انما الصدقات للفقراء والمساکین. قرآن کریم کې الله په طریقې د حصر سره فرمایي دغه صدقه، هغه که صدقة الفطر دی، هغه که زکات دی، دا یوازې فقراو او مساکینو ته چې الله عز وجل کوم مصارف په دې آیت کریمه کې ذکر کړي دي دې ته به دا ورکول کېږي. او یو بل آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. هغه فقراو ته تاسو دا ورکوئ چې دوی د الله په لاره کې بند دي، دا ټول خپل وخت د الله دین ته وقف کړی دی، او فقرا دي، فقرا مسکینان دي، داسې خلکو ته تاسو دا سرسایه ورکوئ. دا یو غلطه طریقه وه. اوس هم که په کومو علاقو کې د ملا او د کلي په مابین کې دا ډول عقد شوی وي، دا ناروا ده. الله عزوجل دې زموږ او تاسو ټولنه ترنه پاکه وګرځوي. هر څه ته به حیلې نه جوړوو چې د الله بندګۍ او عبادت ته حیلې جوړوو، صدقة الفطر ته هم جوړوو، زکات ته هم جوړوو. مناسبه خبره نه ده. دا د مسکین حق دی. نو د لمانځه په اجرت کې به موږ دا سرسایه چاته نه ورکوو. د کال ملا به یې چې نیوه، بس نو موږ چې څومره فصل کېږي د غنمو، زموږ د دې کلي زکات به ټول ملا صاحب دې تاوي او نور به ته غږ نه لرې، تنخوا منخوا دې نشته. البته زموږ د کلي چې څومره عشر کېږي، زکات کېږي، دا زکات د تا حق دی. هغه که غنم دي، هغه که جوار دي، هغه که وربشي دي، چې څه هم کرلي دي که نه، د دې عشر دا د تا دی. نو په عشرونو او زکاتونو باندې د ملا صاحب سره عقد کول دا خوندوره خبره نه ده. د تا هغه زکات نه صحیح کېږي، ته خو به زکات مسکین ته ورکوې. دا یوه مسله چې دا یوه بېخوندي په موږ کې موجوده وه. دویمه یوه بېخوندي دا موجوده وه، دا زموږ د کلي اخوندانو دا خبره ډېره مشهوره کړې وه چې یاره ملا چې د سرو زرو په آس باندې درته راسور وي که نه، هم دته زکات ورکول دا جایز دي. نو زکات به چا ته ورکوي؟ د کلي ملا صاحب ته به یې ورکوي، ولو که هغه بیخي د سرو زرو په تخت باندې هم ناست وي. دا مسله د قرآن کریم د صریحو آیتونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو، زموږ د فقه د جزیې، د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک، د امام ابو یوسف رحمه الله د مسلک، د امام محمد رحمه الله د نظریې، د دې ټولو نه دا خلاف نظریه ده. الله عز وجل دې زموږ اصلاح نصیب وګرځوي. الحمدلله اوس په دې خوست او په زیاتو علاقو کې دا شی نشته. ملا صاحب چې کله نیسي نو ملا صاحب ته خپله تنخوا مقرره کړي او بیا ورته وایي چې زکات او سرسایه زموږ خپل کار ده. که مناسبه مو بلله ته مسکین راته ښکاره شوې خو تا ته یې درکوو، او که
که چېرته مسکین نه شوې راته ښکاره د تا له خوا نه کوم جبر او اکراه په موږ باندې نشته چې خامخا به ماته زکات راکوي او سرسایه به راکوي. اوس څه نه څه اصلاحات راغلي دي، الله عز وجل د نور اصلاحات هم راولي. مثلا نو څه دا څه کول پکار دي؟ مسله دا ده زموږ قدرمنو مسلمانانو ورونو، که زموږ د کلي ملا صاحب غني وه، ښه مې لیدو چې ولا هلته ښه ښایسته کور لري، موټرې لري، کاروبار روان دی، بازار کې یو دوکان هم لري، هېڅ ملا صاحب غریب نه ده او دا زموږ د کلي له خوا نه چې کوم امامت دی ترسره کوي تنخوا ورکوو، نو دغه سرسایه به بیا د کلي ملا ته نه ورکوئ. دا ضروري نه ده چې خامخا د ملا ته دا سرسایه ورک. یا د ملا صاحب خپله تاسو ته ووایي الحمدلله په اوس دور کې زیاتره علما خپلو مقتدیانو ته وایي ما باندې زکات نه کیږي، زه صاحب د نصاب یم، ما ته زکات مه راکوئ، بل چاته یې ورکوئ. د خپله دا ووایي چې یاره انشاءالله زما سرمایه په دې اندازه کې ده چې په ما باندې زکات نه کیږي. نو اوس د کلي ملا صاحب ته زکات مه ورکوه. نورو مسکران چې څومره ستا په دې ګاونډ کې دي، ستا په دې خپلو خپلوانو کې موجود دي، دې ته دا سرسایه او یا دا زکات دې خلکو ته ورکوي. او که بیا داسې و چې زموږ کلي ملا صاحب ته هم 15,000 افغانۍ تنخوا مقرر کړې ده، پوهېږو چې یاره دغه ملا صاحب خپله مسکین دی، دی څه نه راته وایي خو بیچاره ده، موږ له ده سره عقد د تنخوا کړی چې 15,000 افغانۍ درکو، سرسایه زموږ کار ده که درکول هم که نه هم درکوله، همدا ډول زکات. خو کله سره کېناست چې دا موږ ملا صاحب خواري هم ډېره کوي او بلې خواته مسکین هم دی، په خپل طبیعت باندې که کلیوالو وغوښتل معاوضه هم نه وه او دا هم مستحق و مسکین و، نو بیا دا ډول ملا صاحب ته زکات او یا هم سرسایه ورکول بالکل جایز دي. بلکې البدائع والصنائع هغوی و جزیه ذکر کړی ده چې زکات او صدقات دا عالم ته چې مسکین عالم وي دا افضل دي له مسکین جاهل څخه. یو سړی دی ناپوه دی یا بد اعمالی دی، چرسی دی، نورو اعمالو کې گرفتاری دی، دې ته صدقې ورکول په ځای باندې بهتره خبره دا ده چې هغه ښه عالم ته چې هغه ځان ته کتابونه ورباندې اخلي یا د خپل ژوند اسباب ورباندې برابروي. نو زموږ د فقه کتابونو دا بیا غوره ګرځولې ده چې سرسایه او یا زکات داسې مناسب ته ورکړل شي. الله عز وجل دې وکړي چې مسله به تاسو اورېدلې وي او په سمه توګه باندې مو هم له دې نه اخذ کړی وي. خدای عز وجل دې موږ ته توفیق را په برخه کې چې دغه د الله عز وجل له خوا نه په موږ باندې واجب عمل په سمه توګه باندې ادا وګرځوو. قدرمنو مسلمانانو ورونو، دغه سرسایه خپلو بچیانو ته نشي ورکولی، مور او پلار ته به هم سرسایه نه ورکوي. هغه ورونه چې له تا نه جلا دي یا هغه خویندې چې له تا نه جلا دي یا نور اقربا، ترور دي ده، عامه دي ده، تره دي دی، دې خلکو ته او پردیو ته د دې زکات او یا د سرسایه ورکول دا بالکل بیا جایز دي چې کله دوی مستحقین وي د فقر او مسکنت په حالات کې وي، صاحب د نصاب نه وي.